دا خلق وی کنا یا رجی دواو کا حاجت تے بس دا پیغمبر مبارک وظیفہ باندے ولی من لکے سورہ یاسین سہر لولا او چستا یا وجتنا سمرا جتونی خدا بٹوٹ پورا کئی او حضور پاک فرمائی چا یو دل سورہ یاسین اولستا دا قرآن شریف دا لس و ختم و ثواب بپی خدا پاک ورکی یو سڑی ویزا جتمن دے مو فقیر ما او غریب ام سو وظیفہ نشتا ما توخے رسول اللہ مبارک وی نشتا زدہ تخیم کنا یسوک ما خام ما سوطن سورہ واقعہ اولولی دنا بخود فقر فاقا نراولی دے بخود غریب کئینا مالدار پہ دادا سم دم میں دتا خو وچے عمل پہ اوکے پیسے خستاسو خوخی دی کر نو دا پیسو دم شدہ فقر فاقا بندنا دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورطراغے وی پیسے در کو وی دما پیسو تاجت نشتا دا سبا دی کبھی گال امرم بیماریں پا پیسو سکو وی لونا دی اغیتا بے پرے دے اغیلا ورکا وی ما دا خپل محبوب نا یو شتکی اوریدلے دے یو دم امی لونو تا خولے دے او ادم سے دے وی حضور پاک فرمائلی کہ سوک ما خام یا ماسخوتن صورت واقعہ وی پدی با فقر فاقا لوگا نرازی قات با پی نرازی نو زمان لونو تا دا ادم خولی دے غدے وی نبرازی او کنوی خپل کار دے کئی دا سونخ کلی دم شو تبارک اللذی کی سوک وی قبر کے بابزاب پی نرازی آمدہ حضور پاک فینانا آیت الکرسی کی سوک دہر مانزنا پس وی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ ساتیو کی جنیق با جنت تزی یو سڑی پا پوڑے دا پاسو پا درم پایا دا غیر نرا پریوت جزمکی لو رسی سریو لگید مرشو چا پا خوب کیو لیدو وی اللہ دا سر سوکرل وی نور نیم پی خوچی راندرم پایی نرا خطا کیدم نو اندرم پایا می لیدا او چی سنگ راندرم پایی نا رو رسیدم نو جنت کے پروتو بلتکی نو براندرم پایا والا اند جنتو بی بی نا جوڑا دا بابا نا جوڑا دے دا صدمشتا چی خدا پاکی پی جوڑ کی حضور پاک فرمائی سورت فاتحہ پہ وائے الحمد شریف خدا بے شفا کی سورت الشفا نمم دے جوڑا ان کی سوک دے شو سروائے دادم خو یو سبب دے جوڑا ان کے ڈاکٹر نرے سوک دے ڈاکٹر خو یو سبب دے جوڑا ان کے دارو ندی جوڑا ان کے سوک دے کتا دوئے کہ ڈاکٹر جوڑ کلم دارو جوڑ کلم دم جوڑ کلم نو بروسا دے پا ڈاکٹر او پا دارو او پا دم اکلا پا خدای دے انکلا دا دیر لوے جرم شو او کدا دی ہوئے کہ دا دے دارو دا وجنا او دا ڈاکٹر دا وجنا او دا دم دا وجنا اللہ جوڑ کلما نو بیا دے توکل او بروسا پا چا اکلا پا اللہ دا رول اسباب دی اللہ با دے بچ کئی دا ٹوپک تماچا خو یو سبب دے اللہ با جندر کئی دا ڈوڑے او بخو یو سبب دے کہ چی دے سبب دا کارو کو دا مؤثر حقیقی دے نو بیا خبر خطرناک شوا او کہ چی نا دا سبب بے استعمالوم خو سبب کار نشی کولے پا دے سبب با نتیجہ سوک مرتب کئی اللہ دا پا اللہ توکل شو حضور پاک دمون نرے چولے دا آغانا خب ہوئے گے حضرت حسن و حسین دوار بچین وسیع راوستل وی بچے چے دم ام کم بسم اللہ ارقیک دم پہ چاہی سوئی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق و شر عین لامہ و ہامہ دے پہ چفکلے اے بچے پا دے با ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمول پتاو لگی دا چی حضور پاکم دم چولے دے ابراہیم علیہ السلام نو پائی کی توکل نو صحابی چی بنا جوڑا شو رسول اللہ مبارک بنا سے لال راواغشتے ہیں خپلی شخوخلی مبارکینا او پزمک بیراخ کے او دا مریض پا تندی بیدا سے کشور کا سبے بے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا لیشفی سقیمنا بإذن ربنا خور دا مدینے لال زما
دا مریض پا تندی راکاگم شفا بسوک ورکے جبریل علیہ السلام راغی حضور پاک توی دموم دے بخاری کے غٹ کتاب دی کتاب الطب والرقا بسم اللہ ارقیک من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک دا خدای پنوم دے دموم دا ہر مرض ناری دموم و شفا بسوک در کئی اللہ عقیدہ بری دے رون چے سوک نا جوڑشی نو اغید پارا با یو سوک کارا کوئے یو با دم اچھوے دا دم دا خلی سبالاس نرے دا یو شکل دی خو منگ تخکاری نا دا قیامت پر از بدا منگ تخکاری نو چه تا دم چوف دارے کڑے نو دا چه کم شکل دا خلی نستوت خو تا تا نخکاری دا دی مساماتو کی دا خوله چه پروزی پا دے که وردن نشی دا دی مساماتو پا ذریعہ نو بینی سر گڑ شنو دا مرض دیتے خود پاک ورسے حضور پاک کڑی دمونا جبریل علیہ السلام کڑی صحابو کڑی دی دا ثابت شو خبرہ یو با دم کوئے یقین بدئی چی جوڑون کے اللہ دے دویم بس کوئے صدقہ با کوئے الصدقہ ترد البلا صدقی سر مصیبت خود ختمی بعض وقت کہ اللہ خپشوی سڑی نا جوڑا کری الصدقہ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار صدقہ دا خود غصہ سے ختمی لکا او بچے اور ختمی دویم بس صدقہ کوئے دریم بس کوئے دریم کا کور کے بیمارے دیری دا قرآن شریف ختم کوئے بخواب دا خلق دی مشرانو علماء رو غختل طالبان بے رو غختل او پا کور کے بے دا برکت تا پارا ختم کو اس دا خلقو ناغ برکتون ختم شوی دی کور کے ختم کوئے او سلورم بے علاج کوئے علاجم سنت تے حضور پاک مبارک پا خپل آغا زمانہ کی چکم علاجو ناغے کری دی او صحابو تیم بیلی دی لکا کلونجی خولی دا وی کلونجی کی بے دا مرگ نو دا بڑا پینا چه مرگ پہ نہ ختمی گی بڑاوالی پہ نہ ختمی گی سڑی زوانی کی نا دا ہر مرض علاج دے کلونجی خشیر دا من خلق پخوا کی مانو با مستقل پا ہر دارو کے کلونجی استعمال ہولا اسے سکنے استعمال ہے کالا دانا ہوتا ہوئی کلونجی وتا تاسوائیں عرب وتا حبت السودا ہوئی شونیزم ہوتا ہوئی دا سے نورم سیزون اشتا چی اگا دا بیمانو دا پارا علاج نو سالور کارا بکاوے خواہ سدی سمیو بیرتا یو دم دویم سا صدقہ دریم سا دا قرآن شریف ختم او سالورم بسکاوے علاج بکاوے خدا طول بتاسو سبب گنے وائے با چی جوڑا ان کے اللہ دے بعد ذکرون دیرونو چی دا غیر علم فضائل راغلی اگر تا ذکر جاؤ یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ سحر وقت سو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اور ارد انسان تب انشاءاللہ کدا یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یہ سحر سل کرتا داوئی دری دری فیدی یو فیدہ کو ادادہ چی پدغ ورز برد نیک عمل زیادی اللہ بدل پدی طول روز کے نیک عمل توفیق ورکی گناہ بتے کم کی درم دا شیطان نبی اللہ محفوظ ساتی او درم دا پیریانو نبی اللہ محفوظ ساتی بعضی بیمارے دا انسان دا سچے لگی دا پیری دا وجہ نہ لگی یا دا شیطان سے چلو کی دا انسان کو وجود کی دا غینا بعضی بیمارے لگی دا بیمارو نم محفوظ شو حول ولا قوة الا بالله دام یو ذکر دا دیم بین بی فضیلت خلاولی دا کمانو لا حول دا شیطان او دا ہر قسم ضرور دا مخلوقنا انسان نشی بچ کے رے او دا ولا قوة او پا عبادت باندے طاقت نملاوی گی الا بالله دا دوار سیدون دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا توفیق ملاوی گی دا شیطان نا دا دشمن نا دا پیری نا او دا ہر قسم ضروری چیز نا دا بغیر دا اللہ نا بل سوک نشی بچ کولے او طاقت او قدرت در کے بغیر دا اللہ دا ذات نا بل سوک نشی پیدا کولے دار دا لا حول ولا قوت الا باللہ مانا سمرخ کل مانے حضور پاک مبارک کے اوزل پا سفر روانو یو صحابی و سر پا اس شاعت پا اوخ شاعت ناستا ناغا صحابی وی لا حول ولا قوت الا باللہ نبی علیہ السلام تے دا کلمہ وردہ نو نبی علیہ السلام مبارک و تفرمائی وی لکڑی رخ کل کلمہ لیوی وی دا دا جنت دا خزانون یو خزانہ دا او یو بل حدیث کی رازی دو یا او پیو کی او یا رازی
چې لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج او یا بیماری کمی دی وی پدې کې وړه بیماری چې دا هغه غم د چې انسان ته سبب نی معلوم چې دا کمی وجه نه راځي بے سبب غم چې سړی ته پته نه لګي او پریشانی دا په هغه او یو بیمارو کې پټینه بیماری هغه یو کم وجه د دې نه غټي بیماری لا حول ولا قوة الا بالله نو کدی یو ذکر ټول هغه وایا او دام وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ور ټول ذکرونه پکې جمع شو هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر پکې جمع شو او لا اله الا الله ولا ذکر پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر پکې راځي د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشتا او صلات التسبیح طریقه خو بتاسو ته اکثر مرګرو ته یاد چې او کې دا کلمات پکې 300 کرته وي نو نبی رسول الله مبارک خپل تر حضرت عباس ته خولې دي وی لس قسم گناهونه بدل الله معاف کړي واړه گناهونه لوی گناهونه پټ گناهونه ښکار گناهونه هر قسم گناهونه دا بدن پروردگار معاف کی نو چې حضور پاک مبارک کوم کلمات خپل لور ته خي او خپل ترته خي او پمنه وته خي او د فائدې سيزونه به کوي صحابه کرام چې بکلم نبی رسول الله دراله او پیغمبر علیہ السلام مبارک سره بکې ناستل او دا غینه به تاسو کو چا به صاحب د بچو پریشانی میں چا به صاحب فلان کې پریشانی میں چا به صاحب پیسے ډوډۍ دولت را سره نشتا نو نبی علیہ السلام مبارک ټول د ذکرونه کوله او مختلف ذکرونه چاته د لا اله الا الله ذکر کوله چاته د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر کوله او ټول ذکرونه کې الله یادېږي نو د موږ علماء لیکي چې د ټول خلاصه د الله ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار اے بندگانو دا اللہ پا ذکر دا اللہ پا یاد دا پا ذلک اطمینان پیدا کی تطمئن القلوب ذلک سکون پیدا کی گی او ذلک خوشحالی گی او نن گوری دا دنیا کے سمر مرضون و بیمارے دی دا ذلک پریشانے پیسے بخل کو سردی بنگلہ بیوی موٹر بیوی نو دا ذلک سکون پا پیسہ نہ حاصلے د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي په موټر او په جز نه حاصلېږي د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خ د تکلیف ته پردار خو مجرب دم دی چې کلم تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه حاصلې وای ٹینشن تکلیف پریشانی راشی نہ حضلوائے پریشانی ٹینشنوں وسره خدای پاک ختمای نه بغیر زمون دی سوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو بل څوک دی خو یو زمون دواګانې دي په کېږي زمون دواګانې خاصم یو گردان جوړ کړی دی لاس بوچت کو بس اس تا خبر نشو چې منځو کو یا بغیر د مانځنه چې دعا کو لاس بوچت کو بس مخبره کاږي منډه وو ان الله لا يقبل عن قبل القلب الله غافل بلا زړه دوا خدای نه قبل آداب د دې مخکې الله حمد بو الحمدلله رب العالمین بیا په رسول الله مبارک درود شریف ابلا سوچت کې او خپ شوق باندې به دعا وغواړي او داسې دعا به وغواړي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې ما دعا خدای قبلای تو خد دعا به وغواړي وجاله ور سره او د دعا نه پس بیا درود شریف وایا او لا سوچت کا او بیا په مخلص راکاږي شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یده فی الدعاء لم یحطهما حتى یمسح بهما وجهه چې کله به لاسونه په دعا کې پورته کړل نو الا به ښکته کول چې په مخ به راخکل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعض سندونو کې لږ ضعف شته او بعض مضبوط سندونه شته بعض قوي سندونه شته خیر آداب دي په مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د ځوانه به دعا غواړي یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ویما بادشاہ وی پلار باندې روانو نو یو سړیو هغه بچی والی یا الله سترګې یا الله سترګې هغه مطلب نو چې مال خدای سترګې راکا
خدا غدا یا اصلاح سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي. دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه، یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې. خلکو چې وکته لکه سړی خلون دی نو پیسې به ورکوي. نابینا دی بادشاه په لاره ته وي دا چغې سري وي دا یو نابینا دی ټول عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې نو خلک ورته وګوري پیسې ورکړي. عمر نه دلته کې ناست وي ښه وي ما ورنږدې کې ړونده څه غواړې؟ وی بادشاہ سلامت سترګې غواړم. وی خاک څونه مو دینا یاره وی ډېره چغې مې والې خو الله را نه کړې. وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دې وباسم. چغې وی سترګې نشته ولې الله سره سترګې نشته څه وی شته که نه نو سب پولیس ته وی ودرېږه پې کښېنه چې دنه ړوندو نه ښودې خو لاړه خو نابینا وی چې خدای داسې په غم وړی وجر جانا که تا یو چغه والا خزت نن ملاویږي هسې د قصده لګیا جبلي د قصده لګیا سم دړه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وی یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاکه مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه والا بادشاه سپېره خود سرمن نه وباسي او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی درنو نه خو دی او بس په سړي باندې تیزونو باران شو چې خدای پاک داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې هله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي. رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمتې چا نه چې ما سترګې واغېستلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله د دې په عوض کې جنت ورکوم. والے بادشاہ چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی ړونده څنګه سترګې وی بادشاہ سلامت سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاہ ته وی دا څه کرتب وکړو جادو که څه نه 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 د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو اوس چې د سر غم پې راغی که نه نو دړنه خدای ته چغه وواله نو چې دړنه د خدای ته چغه وواله نو بیا خدای پاک قبله یې ګورې د بی بي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله وبه یې واله نو دا وجود به زخمی شو وی شابه کنه خدای ته اوس ووایه چې تعالی خدای پاک دا سمه کړي کنه نو یو ځل یې وواله نو لاس یې وله مات کړه نو چې د دشمن په کور کې مې بوډۍ مې او وینځمې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړو لاس یې ځان له وتړه زخمی به شو د لوپټې نه یا د کمیس نه مې چیرړه وشلله نو په هغې به ځان له زخم وتړه ډېر ظلم یې پکې یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شوې نظر یې لاړ چې نظر یې لاړه نو ابوجهل ته خو په وي څه ویې زه خدای ظالمه ړنده دې کړمه نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کره مې دا به څه کوي او په دې کې وله پیغور هم ورکړه وی دا خدای ته وایي چې سترګې دله جوړې کړي چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ یا الله ستا لپاره زه زخمی شوم او ما د خپلې جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړی به ته زما د حل نه خبرې که نه یا الله زما به انسانتیا واړولی شوې زه ووالی شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان له وتله خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نه نه په سر والم دې ظالم او سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دلې جوړې کړي دا پیغور نشم زغملی دا د نوم پیغور نشم زغملی نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا را نه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم نو الله وله واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وې وی څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلې جوړې کړي ورته مې ورله جوړې کړې داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې داسې به نه وی چې کټ کې پروت او زمیندارانه کې ورته وایي خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې لاس پې به خوځې
یا خدای پاک ټول شپه سوچونه کې او نه پټی لځه او نه کار لځه نه دکان لځه او بس یاره چې سبا دکان بس سم برجقی نو څنګه برجقی تب خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالین او برکت به پکې د الله نه غواړي به سوال کوم ليله القدر شپه یو خدای پاک بس جسار را پاسم چې دا خاون مې د سرو زرو مولی وی مولی او کله ته پوزا را پرې کوم او کله غوږ را پرې کوم پوزې مول سرو زرو مولی چې نو بیخ دیو زستا به پکې سي مې خو دلال کنه دا سوالونه بنا کړ د ګناه سوې او دا سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابن ارقم رضی الله عنه دی یو دی وخت معنا خیر نو وی چې زرالما مدینه منوره ته مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چيله وغه ته دی راکلم چې دینه پیس کاو مال مقدا وی ما به در ورځ خپل عبادت کو بیا ما خامره لما نو دا غړو چيلونه به مې په واغشتل نو ما به مسکل مرګرو به مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کې خاو ده نو رسول الله مبارک به د شپې لګ لیټ راغې نو هغه جام به اوس کنو کوړه بته چې مونږ ګړو چیلانه په واغشتل مونږ اوسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مو وی حضور پاک جوړن ناراضي نو دا غي سپه مونږ اوسکل چې په څنګه اوسکل سم لاستو د کې نبی رسول الله را یره مونږ ډېر ذات ملامت شو یا خدا خو مونږ ویګنې ناراضي دا غي سپه مونږ اوسکل دا بس کېږي ځانم د قصد او دک حضور پاک مونږ نه پاسول ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحمو غال الله یو کټویلې سروچت کپې پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت کپې پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت کپې پکې ګوري نشتا ټول لوخو قتل پې پکې نشتا اوس کوي رسول الله مبارک یا الله چې مونږ څوک سیراب کې خدای ته سیراب کا پرسونه خپل سوال وکړه یا الله چې مونږ له څوک پیرا کې تم ولا پی ورکا بس صحابي په شمه چې دا وکړه وبرستان مې خو غرزولا او په منډه پاسه د مې الله رسول مونږ تاسو ناراضه ما پمس کړي وې د پیجب چې پیغمبر دعا وکړه کارو شو هغه چيله چې مال شلې وي هغه یوې لورلم په غلام مې الله سو د پيوډا کجوا په مې ته واغشتل پر رسول الله مبارک مې وسکه اسه سوال بکې او د موسی عليه السلام یو امتیو نو موسی علیہ السلام لراغه وی یو سوال د خدای د پاره زمانه وغواړه چې زما متعلق سبب بل ورځرستو سکیږي چې ما په خدای د مخ کې نه خبرای چې سار لما سره سکیږي بل سکیږي بل سکیږي هغه ویل کدا نامناسب دي د غیب خبر الله سره دی او دا سيزونه چاته الله نه خي خیر هغه د موسی علیہ السلام هغه امتی ډیر زیات پاغه باندې ګرانو نیک انسانو نو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق رستو سکیږي چې په مخ کې خبرې کوم وګوره مناسب نه دي خیر پکې نشتا هغه ته موسی علیہ السلام چې خیر دې پکې نشتا هغه خیر مې دې پکې ولی چې ما ته پته ولګي چې د تجارت کې مې ګټه ده نو کوم با او چې پته ولګي دې کې ګټه نشته نه وکړو چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر نو کوم با او دا د بدر نه بکو ته خو پکې خیر ښکاری وی الله وی چې خیر دې پکې نشته بس موسی د خدای پیغمبر مال سوال وکړه الله نه سوال وکړه الله ور سوال قبول ورته د شریعت خلاف سوال لیکل بالکل ناجائز سوال دی سوال قبول شو چې قبول شو نو بل ته پته ولګیدله چې زما یو استه او بلوز بمري دو سره پس بمري پس زری اس بو ته منډه کې خرڅ کا پیسې جیب کې واچولې راغی موسی علیہ السلام ته وی تا خو خیر پکې نشتا خیر ورسید کنه کما ته پته نه وی لګیدلې اسباب مړو دا خرج تا دوا پر دوام قبول شوا پته ولګی دراته چې اسمري بس خرڅ مې کا پیسې مې نقد کړې اوس کومري د چا بمري موسی علیہ السلام هم حیران شول ته پته ولګی چې یو غلام دې هغه بمري زری غلام منډه ته بوته ملي ته خرڅه کړ او پیسې جیب کې واچ بیا خوشاله دي او راغی موسی علیہ السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته کنه دا دویم خیر را ته پته ولګی چې غلام ممري خرڅ مې کا پیسې مې نقد کړې اوس کومري د چا بمري چې اوسوره دې تیرې شوې وته پته ولګی چې اوس به ته خپل امرې الامر دغه چې موسی علیہ السلام راغی جاړي او ځلان ګولا دا څه چل دی وی ما ته خدا پته ولګی چې زب امرم یو سوره دې پاس نو بس ځان ټینګ کړه
دا خدای پاک د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه او هو دې کې د خدای لوی حکمت دی که دا چاته پته وه به مې پلار مري نو څلوېښت ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله وسو خلک به یو بل راتله چې بل دا بابا روان دی لوی غم به امینه تلوی په هر کې خوشغلې غم به او ډوډۍ به چا کم ځای خوړه چې هغه ته یې وي چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې هغه نه به مخ کې چیپړ به ختم به چې خدای پاکه دا څه دی دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی لال موسی علیہ السلام ته په جړا شو چې الله بروز مرمه خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه موسی علیہ السلام الله ته ویل الله کې خیر نشته وی کله یو انسان څه ګناو کې غلطي وکړي لومبي او مصیبت زمونږ په رحم راشي نو مصیبت په درا نه ولو په مال ولا ورغورځو دی بچو نو دی یو غلطي کړي و هغه مصیبت د په سر د پاسه روانو نو مونږ په رحم راغی هغه مصیبت مولا په اسوار غورځاو چې دا پرې د اسب ولا ملک لګ به خپکو دا مولا ډیره ده نو دغه اسخرس کا مصیبت ونه لید تکلیف ونه لید نا مصیبت بیا په سر د پاسه راغی نو بیا په زموږ رحم راغی مونږ دا غلام ولا ملکو په دې به لګ ودل دودا مولا ډیره ده نو ام ولا په غلام ور واچو نو غلام خو د خرڅ ک هغه درد یې مونږ لید اوس بل څه شته دی نه دا سر پاتې دی وته دان لکه پن خمرېدار والا خپې پکې ونغاړه د ګناه سوال به هم نه کوه ښکلی سوال به کوه مثلا چې تغلا روانه یا خدایا کامیاب مې راولې یا سودی کاروبار کې د سود او خدایا نو کامیاب مې پکې راولې یا د بن رسول سلمان مرګ روانه او خدایا نو بس کامیاب مې راوله د ګناه سوال باندې کوي په نیکو کې د الله نه غواړي ډوډۍ ته غواړي جامه ته غواړي عزت ته غواړي رزق ته غواړي بچی ته غواړي ارس الله سره شته ام من شيء الا عندنا خزائنه الله وی د ارسیس خزانه ما سره شته او الله په دې خوشاليږي الله په خپکیږي نه نو د دعا بسري بهتره خدا د چې 2 رکعاته منځو کا قبله ته مخ کا او لاسو چت کا او الحمد شریف او داغه نه پس درود شریف او بیا په اخلاص دعا وکا یقین ساته چې الله تعالی قبلای دا په الله یقین کې نه بس سوال کې دا زموږ دا نه چې دا موږ مړو لاړ شو دوا به وکړو نو بل وای دوا به وکړو نو چې لس کس دي لس کس وای دوا به وکړو رښتیا وایي چې دا تاسو مړو لږه کومه دواګانې کوي دا نه کوي نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خخای او دیرونی سي یو دوا به وکړو بل برونی سي یو دوا به وکړو بل دوا ارما تاسو تبتر او ماتم پته دا په مخبره کې چې د مړو د خاون ته دعا کې دا وته ځان خایه کده مړي د بخنه لپاره سوال کوي ځان په قسم دوا کم دا مچان شاله دا ځان نه دوا کم دا یو دوا به وکړو ابل وای یو دوا الګه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه سنت دعا اللهم اغفر لحينا وميتنا خشته دوا شو خمد اداره بس پرېږه د نیک بخت چې پلار خخ کی پرېږه چې مور تخ کده شي قبر کې امر ورکوده کی پرېږه چې غرور ورخخ کی والله کې مون پریدو یو دوا بوکو یو ورور ول یو رانی ولی بل ور بلانی ولی بل ولا بلانی ولی پلار ولا بلانی ولی اخذ غریب حالت کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوده او دوا بوک مطلب دوا نشته چې ماوي نه د مړی لراغله ادعوا ربکم تضرعا وخفیا خدای ته زاریو کې پټه دعا وکړه او چې لس کا سلام شي مړی لا به یو دی دعا وکړي کنه نور دې امین وي یو دعا وکړه خمد اداره خپل حمد درود شریف د دل د اخلاص سره خدای دې عمل وبخي ټول دې په نه یوم وي یو دعا وکړو دعا وکړو مچان شړی داسې کی بل وي یو بل وکړو ابل وي یو بل وکړو اول وی یو دوا به بل خدای شته چا خلم لاقي ایو پکې وی دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون خارشنه دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لکم الک سروي لاله تکبیرات تشریق وی ایو وی الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وای د نر بچیا څه دی وی فزو لزو
او بس نور او چې لاړ شي یو دوا به وکړو چې زی بیا به یو دوا وکړو چاته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخښي دې وې درود شریف دې وسره وې حمد د خدای دې وسره وې لاسم نه پورته کې د دعا طریقه دار چې لاسونه اوچت کړه یو بل سره پیوس کا او دا ګوتې تندي ته برخامخ کا او دا ورغې به مخ ته مخامخ کا او دا لیچې د زړه ته مخامخ کا خو مزیدار خپل دعا وکا پاجزه دعا وکا پټه دعا وکا یو کس دې دعا وکي نور دې په امین وای الله بیا دعا قبول نه لس کس تللی دي یو کینه او بل پاسي او دوا بوکو یو کینه او بل پاسي دوا بوکو او مړي والا غریب په کورسه ستړي چې کله ولاړی کله یو سر لذي کله بل اغلم به خويست اغلم به خويست مړي خو مون بس اسه به سره خدای بخین جنازم زمون صدوا ده جنازه لم چې سوګي سلازي د پرون لاغله د مال زو لازم او د نه راغله نظم په بدل دي نو او څوک خو جنازه نه کوي ځال بچي جنازه لا الکه لیدم دي کنه دي او پوری ته رومال نه جنازه نه کوي جنازه نه کوي سره جنازه خو عبادت ده ځان ورته ہے ټول کلی ولسم جوړ کړي دي غم خادم ته جوړ کړي ده اهم عبادت هم تبا کړي دعا آداب په جنې دو رکعات نفل کې لاس په الله ته اوچت کې د خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس په مخ باندې راکاګه خمدیدا آداب ادا دی قبله ته مخ کا آداب ادا دی چې نیکیو کدا غینه په دعا غواړه نور هر وخت دعا غوښته شي په دعا کې څه خبره نشته او یقین بساتي چې الله به قبلای او دلنه دعا وکا او او جعل خدای ته او جلان د ځان جلغونه کا رب العالمین تا نو دعا به الله قبل نو د دعا نه قیمتي عبادت ورو نشته هر وخت الله او د غایب مسلمان غایب لم دعا خدای قبلای نامو وای چې یو زما یو مرګره حج ته ما ته پخپل و یو سمر دی الله دی وبخي خاص مرګره مو کوئی چې راتلم و یوې مالا دوا وکا بلوی مالا دوا وکا بلوی مال هغه وخت سره 2 لکه وي که 2.5 لکه داخله و وي 2.5 لکه ما داخل اورې دي خلکو له دواګانې وکا اوروته نو ما وته اورې یو خبر اتاو کما مې چې پیغمبر مبارک فرمایي چې د غایب مسلمان دعا د غایب د پتا غله دعا کې نو خدای به قبلې او چې بیت الله الذي نو سنت دادي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تروانو بیت اللہ لا نو رسول اللہ مبارک لاس اونی و د مدینه نو سره بار اور تسوی رورکه ما په دوا کې ير نه کېږي نو بیت الله لا چې زه ال دوام قبليږي یوا بل داد چې پیغمبر د حضرت عمر نه دعا غواړي لوی سلیم د کشر نه غوښتي شي او دریم دا چې د بل نه دعا غوښتي چې مله دعا وکړي قریبا نه خپکیږي او د غایب دعا د غایب د لپاره خدای پاک قبلای او بل ته ویما بل چې تاسو خوشاله شئ چې غایبانه ما دی مسلمان رور د لپاره کما دعا او غختلا غله خدای قبلای عقب ما لم خدای قبول کی خپل کې زه نه کوم بخل زه خپل شاګردانو تم کوم نه کوم پکې بخل او خپل مقتدیانو تاسو هم یادو او خپل شاګردان هم یادو ټول مسلمانان هم یادو ولی جو مسلمان ته خیر ورسې یوسجل بوشي او تاسو تم دا وې ما بیان چې څوک اورې دلته نو ځان تم دعا کوي ما جس فقیرم پکې لګیا تم دعا کوي ها زره تکم ما تم دعا کوي او ټول مسلمانانو ته دعاګانې کوي او بل د پلار او مور دعا د بچی د لپاره خدای قبلای پلار او اخلاص دعاو کی بچی د لپاره دم خدای پاک قبلای او د مسلمان غایب دعام خدای پاک قبلای دعا کوي چې الله چې موږ څومره دعاګانې کړې دي الله ټول الله قبول کړي یا الله چې څومره دعاګانې کړې ورته الله قبول کړي یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غوښتي دي موږ د پاره قبول کړي یا الله چې رسول الله مبارک د کوم سیدنا امن غوښتي دي خدای موږ له امن راکړي یا الله موږ ټول ته محتاج یو الله موږ ډیر عاجزان یو الله تا تم لاس نیولې دي خدای مال تا سره دي خدای د بچو عزت ته ورکه خدایا رزق ته ورکه او ګناه زموږ ګناهونه معاف کړه الله زموږ واړه ګناهونه لوی ګناهونه زموږ پټ ګناهونه ښکار ګناهونه معاف